د پښتو ادب مینوالو ته سلامونه او احترامات. جی نن زه په دې یګانو یو سبق پیش کوم. دا ټولې 15 یګانې دي او اکثر پښتو املا کې هم دي یګانو د وجې نه اکثرو کسانو ته مشکلات وي، حالانکه دا ډېرې اسانې دي، هیڅ ګرانې نه دي. دي کې صرف دغه 3 یګانې چې کومې دي هغه لکه تاسو ته مثال زه وښیم چې یو مجهوله، یو معروفه او یو مخصوصه. بهرحال نومونه زده کولی تاسو ته ډېر ضرورت نشته، خو زه به تاسو ته ووایم چې د دې اوازونو فرق به ښکاره شي. نو یوه یې دغه شان او بله دغه تاسو په سکرین ګورئ او بله دا 3. نو د دې دا 3 یګانې چې کومې دي د دې اوازونه بدل دي. نو که تاسو سوچ وکئ دا اوله یې نه دا شو سړی، دا بله یې سړي او د بله یې سړی، مطلب سړی اوبه. نو د دې اوازونو کې زه بیا یو ځل ریپیټ کوم، تاسو به وګورئ: سړی او سړي او سړی، مطلب سړی اوبه، یا یو سړی او ډیر سړي او سړی اوبه. نو ښکاره ده چې د دې اوازونو فرق شته. صوتیات چې کوم ته وایو، فنالوجي مونږ ته وایو، او سټرکچر کې ساخ کې دغه فرق دی چې دا یې داسې لیکلی شي او دا یې داسې لیکلی شي او دغه یې داسې لیکلی شي. نو کومه چې ډېره ټینګه ویلی شي نه سړي، هغه دغه یې ده چې لاندې د مونږ معروفه یې وایو، او کومه چې دغه مخصوصه د پښتو یې ده دې ته د 2 نقطې لاندې باندې دي، او د سړی چې د دې باندې نقطې نشته. نو اوس زه راځم چې دا کومه مجهوله یې ده، د اوږده یې ده، په دې د دې وضاحت چې وشي په دې زه تاسو ته 3 جملې جوړوم، لکه اکرم ښه هلک دی، اکرم ښه هلک دی، دا یوه جمله شوه. بلې جملې د ګوره سړی لاړو، دا 2 شوه، او ذاکر راغلی دی. نو که تاسو وګورئ دې کې دی سړی بیا ما هغه راوړله او دغم راغلی، راغلیم نه راغلیم نه راغلی دی. نو دا 3 جملې کومې دي که نه، دا تاسو وکتلې او دې سره به انشاءالله د کومه مجهوله یې ده د دې وضاحت به شوی وي. بله یې مونږ سره ده چې کوم د مونږ معروف وایو لکه سړي، داسې ګوره راغلي، تللي، داسې. نو د دې زه 3 جملې زه جوړوم. نو تاسو وګورئ دې ته هغه سړي دي، یوه جمله شوه. بله جمله شوه هلکان راغلي دي، 2 جملې شوې. هغه کار کوي، دا وګوره 3 جملې شوې. په دې کې تاسو وګورئ سړي او دی، مطلب دا دی ته به زور لږ ورکوي، او راغلي دي، دا دواړو ځایونو کې دغه پکې راغله. هغه کار کوي، کوي هم نه، او لکه سړی سړي او هغه 2 قسم ته کوم سړی هغسې هم نه، یي مضبوط لکه ښه زور ورکوي. نو د دې وضاحت هم وشو. دي د مونږ معروفه یې وایو په لینګویسټک کې. اوس زه راځم کومه چې 3مه یې ده مونږ سره، هغه دغه یې ده کومه چې مونږ ډېره پسته وایو او نرمه یې وایو، لکه دا. اوس زه یوه جمله جوړوم: فاطمه راغلی ده، ګوره دا پاسته شوه، راغلی هم نه راغلی. او اکرم ډوډۍ خوړلې ده، خوړلې، راغلی خوړلې، او اوبه سړې دي. داسې دي کې ګوره تاسو وګورئ سړې، خوړلې، او بل 3مه چې کوم ده راغلی، راغلی خوړلې
او ساړې. دا درې واړه جملې تاسو وکتلې دا ښکاره شوې، د دې اواز هم ښکاره شو چې دې اوازونو کې تاسو نه فرق نه کېږي. انشاءالله پښتو لیکلو کې به تاسو ته هېڅ مسله نه وي. اوس دغه د تانیث په کومه ده لکه جینۍ، مرغۍ، داسې کراچۍ، داسې ډېر لفظونه دي لکه په دې اوس مونږ درې جملې جوړې کړو. نو زه تاسو ته اوس لکه یوه جمله جوړوم، فاطمه ښه جینۍ ده یوه جمله. بلې ته ګوره مرغۍ والوتې دوه جملې شوې، او دریمه جمله شوه زه ډوډۍ خورم. که تاسو وګورئ دې کې دلته ډوډۍ، مرغۍ، جینۍ دا بیخي یو شان اواز کوي، او د دې اواز په وجه دا د پښتو په صوتیاتو کې د دې ځکه ځان له مقام د دې دغه شان دې د مونږ د امر یې وایو، دغه یې چې کوم دا په دې منې پس نه امزه یي، نو دا خو بالکل هیڅ مشکل نه ده. لکه دلته راشئ، او دغه شانه د مور پلار عزت کوئ، او دغه شان اوبه وڅښئ. نو دې کې امر دی، مطلب په دې ګانو کې لکه چاته چې د یو کار کولو ته وایي نو هغه همدغه یې راځي. لکه دلته راشئ دا یو ګورئ، او د مور پلار عزت کوئ دا هم نصیحت امر دی، او دا اوبه وڅښئ. نو دا یګانې چې کومې دي دا هم ښکاره شي. دا دې تاسو ته یاد وي چې کومه دا یې ده د امر یې، او دغه شان دا د تانیث والا یې، د دې په اوازونو کې فرق نشته. د دې صرف د تانیث په وجه دا یوه یې نه ده، دا جدا شوې ده، ځکه دا دې ته موږ دغه یې وایو، د تانیث یې وایو. دې نه علاوه دې دواړو په اوازونو کې هیڅ فرق نشته، دا دواړه یو شی ته اواز یو شی ته وباسي. نو انشاءالله د دې سبق نه پس به تاسو ته دا پته لګېدلي اندازه چې پښتو ژبه هیڅ ګرانه نه ده، هیڅ مشکل نه ده، او دا چې زه تاسو ته کوم څه ښایم دا بیخي لکه اتنټیک دي، او په دې تاسو باور کولی شئ. دا د پښتو اکیډمۍ لکه ریسرچ بیس زه تاسو ته ښایم، او دا 5 یګانې چې کومې دي دا دلته چې کومه املا ده په هغې کې مستعملې دي، او انشاءالله ستاسو به دې سره بالکل بیخي پښتو ټیک شي، لیکل او لوست. او د ویډیو کتلو ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. انشاءالله داسې به زه نورې ویډیوګانې هم جوړوم، او کله چې دغه املا ختم شي نو زما دا چینل چې کوم دی دا پښتونالوجي لټریچر دې کې به انشاءالله په فکشن ډېرې خبرې کېږي، په ناولېټ افسانه په دې به خبرې کېږي، او د پښتو په ادب به خبرې کېږي. او ما سره اوسئ، او د ویډیو کتلو ډیره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.